په جنت کې به لومړی شیبې څومره حیرانونکې او خوندورې وي. تل پاتې ارامه فضا، سیندونه، ماڼۍ، میوې، خیمې، له سرو سپینو او ورېښمو جوړ توکي. د دې هر څه په لومړي ځل لیدلو به څنګه احساس کوو؟ کله چې پخوا مړه شوي خپلوان ګورو، له خپلو والدینو، خویندو، بچیانو او نورو خپلوانو سره له ډېرې مودې وروسته ګورو، څه حالت به مو وي؟ کله چې په سختو ناروغیو کې مړ روغ شوی وي، د غمجن غمونه ختم وي، سپینږیری ځوان شوی او ښایسته شوی وي، څومره به حیران وي. کله چې له انبیاو سره ملاقات کوو، له صحابه کرامو سره لیده کاته کوو، د ملت له مشرانو علماو سره ناسته پاسته کوو، د امت اتلان وینو، سپېڅلي شهیدان ګورو او له ملایکو سره خبرې اترې کوو، راته وویل شي چې هغه ابوبکر دی، هغه را روان کس عمر دی او هغه تر ونې لاندې کس خالد ابن ولید دی. دا خوږ غږ د داود علیه السلام دی او دا بیا د بلال خوږ اذان دی. دا دی اوس به نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وګورئ. هغه اصحاب الاخدود دي، هلته اهل الكهف دي، اصحاب السفینه هغه دي، دغه د آل فرعون مؤمن دی، هغه د ذوالقرنین را روان دی. هلته د ابو هریره مجلس دی، هغه ابن عباس دی، دا ابن مسعود دی. هغه به څنګه حال وي چې د بدر سپوږمۍ د لیدلو غوندې له الله تعالی سره داسې ملاقات وکړو چې زمونږ او د هغه ترمنځ هیڅ پرده نه وي. د جنت لومړی شیبه، لومړی شپه او لومړی سهار به څنګه وي؟ کار او وظیفې به نه وي، حساب او کتاب به نه وي، د یوې ګولۍ ډوډۍ د ګټلو هیڅ اندېښنه به نه وي. نه به د ګټلو لپاره د مفسدینو مزدوري کوو، د کورنۍ، خپلوانو او ټولو بېوزلانو د لوږې، تندې، مرګ او مرض تشویشونه به ختم وي. د پردې تر شا سیاستونه به ختم، د نفاق، دوکو، بدمرغیو، جنگونو، نفرتونو او کرکو ټغر به ټول وي. سپینګیریتوب، کمزوري، ناروغۍ او غمونه به نه وي. ارامونکو درملو ته به هیڅ اړتیا نه وي. د الله جل جلاله د لیدو پر مهال به مو حال څنګه وي؟ ای ربا ته مو جنتیان کړي.